نو زموږ مشرانو چې به د میلاد مجلس و ټول کارونه به ورته پرېښول. اوس مو کشران په څه کار اخته دي، اوس مو طالبان په څه کار اخته دي، اوس مو ملایان په څه کار اخته دي. که دې ورته وویل چې دلته نطخواني او شاعري ده، د موټرسایکلانو د غرارې لار نه کېږي چې پر لارو باندې به ځغلي. که دې ورته وویل چې د میلاد د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس دی، بیا دته کار ور پیدا کېږي، بیا دی د بل په کار باندې. دا به په ورځ د آخرت هم تاسې پر موږ شاهدان یاست چې کومې خبرې زه کوم زما سره ملک را سره دي، دا به راسره کېږي. په ورځ د آخرت به موږ تاسې شاهدان یو پر بل باندې سره. دا مې وظیفه ده د الله په حضور کې به زه ستاسو په مخ کې بیا د الله په حضور کې به تاسو ته وایم چې ما خبره حق در رسولې وه، چې دغه لار چې دا 1400 کاله زموږ مشران پر روان دي دا حق لار ده. همایون خان چې د کابل باچا و د هغه قصه مې درته کول. مولانا زین الدین نقشبندي صاحب ته آل واستوي وایي زه ستا سره وینم، هغه ورته وایي زه ستا سره نه وینم، زه یو ملنګ فقیر یم، ته د زمانې باچا یې. نو رحمان بابا وایي نشي د خانانو ملنګانو سره مینه، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. د خانې او د ملنګي خبره لري ده. همایون باچا خپل یو وزیر ته وایي وایي زه غواړم د مولانا زین الدین نقشبندي سره ووینم، حال راکړه څه رقم ورسره ووینم. وزیر ورته وایي وایي مولانا زین الدین نقشبندي رحمه الله د هېچا جلسې ته د چا ډوډۍ ته نه ورځي، مګر ګوره یو که چیرې دا غږ اوسو چې په فلانکي ځای کې د میلاد مجلس دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې یو جلسه جوړه ده، هغې جلسې ته به په پښو ورځي، هغه بیا نه پرېږدي. نورو جلسو ته نه ځي، نورو ډوډیانو ته نه ځي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد جلسه بیا نه پرېږدي، په پښو باندې ورځي. میلاد جوړ که خپله به د مولانا زین الدین نقشبندي رحمه الله سره ملاقات وسي. دا زموږ باچاهان دي، دا زموږ اسلاف وه، دا د افغانستان هغه مشران وه. میلاد مجلس یې جوړ کړي، اعلان یې وکړي چې سبا د همایون خان په باچایي کې د کابل په مرکزي ځای کې د نبی علیه السلام میلاد جوړ دی. چې میلاد یې جوړ کړي، سهار که ګوري مولانا زین الدین نقشبندي چې د ملاقات غواړي، هغه په پښو را روان دی، په زرهاو مریدان په پسې دي. د زمانې باچا دوشي ورته نیولې ده، د زمانې وزیر لوړه ګډوه ورته نیولې ده، لاس ورپرېولي. دا ولي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلسې غږ اوس، د الله د رسول د میلاد غږ اوسو، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد جلسه ده. علما د زمانې اولیاء د زمانې باچاهان بیا هغه ته نه قرارېږي ورځي. دا څوک دی؟ دا د افغانستان فخر دی، دا د افغانستان علما دي، دا د افغانستان اولیاء دي، دا د افغانانو مشران دي، امیران دي. دا خبره څوک را نقل کوي؟ دا د ټولو احنافو لمر دی، دا د ټولو احنافو فخر دی. مولا علامه عبدالحی صاحب وایي دا مجدد دی د دې ملت، د دې دین مجدد مولا علي کاري صاحب دا خبره دا قصه راوړي. نو زموږ مشرانو چې به د میلاد مجلس و ټول کارونه به ورته پرېښول. اوس مو کشران په څه کار اخته دي، اوس مو طالبان په څه کار اخته دي، اوس مو ملایان په څه کار اخته دي. که دې ورته وویل چې دلته نطخواني او شاعري ده، د موټرسایکلانو د غرارې لار نه کېږي چې پر لارو باندې به ځغلي. که دې ورته وویل چې د میلاد د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس دی، بیا دته کار ور پیدا کېږي، بیا دی د بل په کار باندې اخته دی، بیا دی ځي په بازار کې ورځ تېروي، په ګنجو کې پر لوی روډ باندې مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد جوړي، بیا دی په هغه کې پروا نه کوي. مقصد د خبرې ته راځم، دا د محبت علامه ده. لله الحمد اخره زمانه ده، په چا به سر نه خوږوي، په چا به سر نه ګرځوي. زه خلکو ته وایم کله کله که غواړې چې خوشحاله ژوند وکم په دنیا کې، ګیله مه کوه، بس د هیچ چا څه به ګیله نه کوې، د خپل زوی سې مه کوه، د خپل ورور سې مه کوه، خوشحاله ژوند به دي. که ګرد عمر په ګیلو سو، ژوند مو را باندې تنګېږي. اخره زمانه ده، د چا څه ګیله کوې؟ حاجي صاحبه د چا څه ګیله کوې؟ اوس د ګیلې وخت نه دی. خپل کار دا مو د غاړې وظیفه ده چې تاسو ته در رسوو. دا به په ورځ د آخرت هم تاسې پر موږ شاهدان یاست چې کومې خبرې زه کوم زما سره ملک را سره دي، دا به راسره کېږي. په ورځ د آخرت به موږ تاسې شاهدان یو پر بل باندې سره. دا مې وظیفه ده د الله په حضور کې به زه ستاسو په مخ کې بیا د الله په حضور کې به تاسو ته وایم چې ما خبره حق در رسولې وه، چې دغه لار
چې دا 1400 کاله زموږ مشران پر روان دي، دا حق لار ده چې د افغانستان علما اولیاء مجاهدین شهیدان عمرا پر تیرتوي دي، دا حق دي. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب حق و چې څوک د دې په مقابل کې راپورته سوي دي. دا کم خلک چې د امام صاحب مبارک او زموږ د مشرانو دین ته غاپي، دا ناروا دي. دا چې په هر نامه دي، دا چې پر هر لار ده، چې په هر طریقه په هر څه کې راپورته سوي دي. که د ملا په جامه کې راځي، که د پیر په جامه کې راځي، که د مجاهد په جامه کې راځي، دا ناروا دي، دا پر بېدینه دي، دا غلی دي، د دین غلی دي، د مذهب غلی دي، دا زموږ د دین او د اسلام غلی دي. دا د ګریزي دین موږ ته راوړي، دا زموږ څخه خپل زوړ دین ختموي، دا هغه د اسلام سپېڅلی دین ختموي چې په زرهاو کلو د وینو د شهیدانو او د زخمیانو او د بندیانو او د علماو د کلم او د صوفیانو د تصوفو د جهد او د خواري د کوشش په لار راغلی دي. هغه دین منن د لاسه راڅخه باسي. د الله په خاطر عام خلکو طالبانو خپل ځانونه راوساتي، خپل ځانونه. زه عوامو ته وایم همیشه اوس خلکو ته، او اوس بالکل هغه وخت دی چې تاسو خپل ځانونه وساتئ. فعلیکم انفسکم، خپل ځان د فتنې راوګرځوه، خپل اولاد د فتنې راوګرځوه، خپل کور د دې نارواو د دې فتنې سره وګرځوه. د دې وخت نه رشته د بل غم خورې. اوس د هغه کار تېر سوی دی. خو دا عامو خلکو ته وایم، عالمه ستا وظیفه بې ادانه ده، د ملا وظیفه بې ادانه ده چې خپل ځان راوګرځي. ما ته الله پوښتنه کوي چې دا خلکو ته دې ورسول که نه. په دغسې دور کې د فتنو چې د اسمان په مثل فتنې راللې، په هره جامه کې راته راللې، آیا تا خلکو ته حق رسوئ که دې نه رسوئ؟ د دې پوښتنه زما څه کېږي، ځکه به زه تاسو ته حق رسوم. دا درته حق وایم، ګورې دا مې درته وویله چې دغه لار حق، دغه دین حق. د دې مذهب او د دې دین خلاف چې څوک روان دي، هغه چې په هر نامه دي ناروا دي، چې په هر جامه کې ورته راځي، دا پر حرام دي، پر ناروا دي، دا د ګمراهۍ لارې دي ټولې. یوه لا د دین او د اسلام لاره نه.